لکه په ځینو انسانانو باندې چې داسې خوب راشي چې ته به وژل کېږي او تا به پلان کې کس وژني یا فلان کې کس. همدغسې د خپل مرګ نه وړاندې ریحان زیب هم څه پیشنګویي کړې وه، ځکه چې هغه ته معلومه وه چې زما دشمن څوک دی یا ما به څوک وژني. که تاسو ته معلومه وي نو ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف یو داسې سرګرم کارکون و چې هغه همیشه وخت په جلسو کې شریک و، د غریبو دپاره یې اواز اوچتولو او هغه عمران خان ته ډېر نږدې کس هم و. په دې وجه باندې چې کله الیکشن ته وخت نږدې شو، عمران خان چې کله په جیل کې بندي شو، نو د هغې نه پس بیا چې کله ټیکټ تقسیمېدل نو ده ته یعنې ریحان زیب ته ټیکټ میلاو نه شو. د هغې نه پس بیا ډېرو خلکو په سوشل میډیا باندې په ټویټر او مختلف اکاونټس باندې پوسټس هم کړي چې د ته ټیکټ میلاو نه شو. دا ډېر زیاتی وشو، د باجوړ د خلکو دپاره دا یو ډېر ښه اپشن او د خدمتونه نه هېرېدونکي دي، خو په هغې باندې هم چا څه غوږ ونه ګرولو او ده ته ټیکټ ورنه کړی شو. نو په دې وجه باندې ریحان زیب د خپلو موجوده مشرانو د کارکردګۍ نه او د دوی د دغه ټیکټ تقسیمولو نه خوشحاله نه و. په دې وجه باندې فیصله وکړله چې دا ازاد ودرېږي، ازاد وټونو ته دا ځان نوماند کړي. نو چې کله دا وټونو ته ودرېدو په دغه دوران کې د ته ډېر داسې تریټس هم ورکول شوي وو. نو د مختلفو ویډیوګانو کې دا هم ویلي چې ما ته د پلانکي اړخ نه یا د فلانکي اړخ نه دغسې دمکیانې راکول کېږي. او په یو ویډیو کې خو انور زیب ویلي هم و چې تاسو ټول د پسې ورشه چې پارټي مه خرابوه که نه، نو بیا داسې او هغسې ډېرې خبرې کړې وې، هغه ټولې ده ته رسېدلې وې. اوس په سوشل میډیا باندې هغه په ریکارډ باندې هم شته دی. نو داسې ښکاري چې دا د خپلو سیاسي حریفانو وژلی دی، خپلو سیاسي کوم د مخالف کسانو دوی وژلی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ریحان زیب د مرګ هیڅ داسې تفتیش نه دی شوی. په دومره وخت کې هر قسم قاتل نیول کېږي، خو تر اوسه پورې دا د قاتلانو نه نیول شول. یوه ډېره لویه المیه ده، الله تعالی دې په موږ تاسو رحم وکړي. په دې ملک یقینا چې د غریب دپاره د اوسېدو لارې ډېرې تنګې شوي دي. د دې ځوان دپاره د انصاف غوښتلو اواز اوچتوو او په کار ده چې ده ته انصاف ورکړل شي. ډېره مننه.